د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود یو نوی پیغام را لیږلی دی. احمد مسعود ویلي باید ټول افغانان سره یوځای شي او پر خپله خاوره باید دفاع وکړي. احمد مسعود دا هم ویلي چې نور هیوادونه دې زموږ پر خاوره کې تجاوزونه نور نه کوي. هغه د پاکستان برید په اړه دا هم غبرګون ښودلی دی. احمد مسعود له ټولو افغان ولس څخه غوښتنه کړې باید ټول یو لاس شي او خپل دښمن ته ماته ورکړئ. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. په سر کې یادونه کوم که باور ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړئ، په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. احمد مسعود د پاکستان بریدونو ته په توند غبرګون کې وویل چې افغانستان هیڅ کله باید د نورو هیوادونو د جګړې ډګر نه شي. هغه زیاته کړه چې د ملي حاکمیت د دفاع لپاره د ټولو افغانانو یووالی اړین دی او هیڅ پردی ځواک حق نه لري زموږ د خاورې سرغړونه وکړي. هغه ویلي هغه افغان ځوانانو ته مې پیغام دی چې باید د تېښته ونه کړي او باید له خپلې خاورې نه په سمه توګه دفاع وکړي. د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود ویلي دی چې اوس د تېښتې وخت نه دی، باید خپلې سینې مرمیو ته ونیسو او د خپلې خاورې څخه دفاع وکړو. بیا له بلې خوا امرالله صالح وایي افغانستان ته د ستنېدو وخت را رسېدلی. امرالله صالح اعلان وکړ چې ډېر ژر به افغانستان ته راستون شي او زیاتوي چې د هیواد ته د خدمت دروازه هیڅکله تړل کېدلی نه شي. هغه وویل چې د عدالت او د بشري حقونو لپاره یې مبارزه دوام لري او د خلکو حمایت یې اصلي ځواک دی. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو مهمو خبرونو لپاره باور ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. الله په امان، تربیه، خیر چارې.